مفتي عجبه خلک اوس موږ دلته اوسېږو ژوند خو ډېر ستړی ژوند دی پروا نه لري په ستړي کې موږ مخته شو هر سړی په خپل حال کې مخته دی اوس د امریکایان بیا راواخله د هغه رقم بار ملکیان چې زموږ بیا موږ تاریخ ودي څنګه ژوند دلته تېروي او د دې ژوند نه دی په خدای قسم ماته یو سړی د امریکې هغه وایي مولوي صاحب هر شی شته هر شی یو د زړګي اطمینان نشته سکون نه لرو بس بېچیني ده ټیک شو بېچیني چې د یو سړي زوی سهار ووتی ماښام رالی شراب بوتل یې راخیستی دی پښتون به یې د کوټې به یې د پښیم به یې د چمن به یې د قندار به یې دا نو ژوند دی که دې زوی ته وویل چې پولیس والا راځي تا ګرفتاره کوي لور به سهار وتلي ماښام به راشي دا اوس قانون دی ټیک دی د یوه سړي لوڼې به یې د دوه به یې د پنځو به یې د لسو به یې درد هغه په د هغه یې ازادي درکړې ده هغه تا پرېږدي که تا څه کوي نو ما تا په خپل بیټه کې به چاته شپې ورکوو پرېږدي سړي ته یا نه ورکوو لیکن چې په ما په تا غرض چې بیا درکوم دی په موږ غرض لري چې د اسلام کمزوري کړي د اسلام کمزوري کړي دلته هغه دین هغه ایمان هغه اسلام هغه یو شی نشته ټیک دی صحیح ده دوی کوشش ډېر کوي چې خپل منځونه وکړي خپل عبادتونه خو لیکن هغونه نه وي نو خو د ماحول خپل اثر شته یار د ماحول په ښه مجلس کې ښه اثرات دي په بد مجلس کې بد اثرات دي د ښو خلکو سره رحمتونه اوري په بدو خلکو کې بیا څه اوري عذابونه اوري اوس یو سړی ماته وویل مولوي صاحب په امریکا کې ما 28 کاله تېر کړي دي بچیان دلې زه څه چم وکړم دی د کندهار ما ورته وویل زه افغانستان خلکو ته څه نه وایم کنه خلک ډېر په میسجان کې ویل ته کندهارۍ ملا پیدا شوی کندهارۍ نه یم اوریجنل د ګلستان یم په ګلستان کې مې د پلار نیکهګان پراته دي خپل نیکه مې لا دلې دي 15 کالو څه دلې یم یعنې که د 300 کالو 400 کالو تاریخ د ګلستان لرم د افغانستان نه یم خو د افغانستان د خلکو څخه سخت ګیلمن یم مالدار خلک یې ولاړو کینیډا او جرمني او جاپان او امریکې ته ورسېدل نیویارک ته ورسېدل د خدای بیچارهګانې پر موږ رایله کو دا معنا هر ماښام یې سړی ولاړېږي زه د قندهار یم زه د روزګان یم بیا ښځه م راولي او دلته د کم خلک د افغانستان دي هغه ډېره خوابه دي هغه یاره ولې نه مرابه دی د کم ځای خو ولاړ څه دی و غریب یم بیچاره یم څه سره د افغانستان ولې یادوي قندهار ولې یادوي بمبار کله و چیش ولو ټیک سره څونه بده خبره ده او ماړه یې ټوله ولاړو چې څه غواړم هغه ولاړو بار ملکو لره وطن یې چاته پرېښوی وطن یې سپیرو دوړو ته پرېښوی ما ورته وویل مال داسې مثال دی دا ته چې تللی په امریکا کې ژوند تېروې د دې دی مثال دی لکه دا وطن نه دی دا وطن د مور مثال لري د مور د پلار حیثیت تر مور کم دی دا وطن د مور حیثیت لري په کندهار کې ډېر ټینګان شته هغوی ټوله دنیا مې لیدلې پټه مې نه لیدلې نه یې وینم بدې ځینې کېږي نه یې وینم ټیک څه نو زه خپل وطن آبادوم نو ته ولاړې هلته د دې دی مثال دی مال لکه مور چې سړی په هسپتال کې پرېږدي دی ځینې ولاړ شي موره بس بیا خالي آل راکوه چې ستا خدمت وزې کوم مور د غیب اخري سوګلۍ دی زکندنې دی بس وخت د مرګ دی مالته دا چم وکړي وطن مې پرېښوی ولاړه بس کله په روزه کې $1,000 راواخلي دي ډېر خوشحاله وي ټیک شو ځکه الله رب العزت د زړه څخه اطمینان او سکون ایستلی دی چې د کم چا په وسه نه ده پر هغه یې پرېښول په وطن کې چې په وسه یې پړه هغه ولاړو اوس په وطن کې مې خواته ځي وطن به تباهي او بربادي ته ځي ځکه دی تباه هم دی برباد هم دی یوه ورځ روغه کېدلې جوړه دې کېدلې ده یا نه دې کېدلې نو خبره خلاصه ده نو دا وطن پرېږده امریکا پرېږده راسه خپل وطن را بېشکه په میاشته کې په کال کې 2-3 میاشتې هلته ګټه کوه بیا راوړه دلې خوره دا ډېر خوند دی ګټه بل ځای کوه دلې خوره او که تا خپل کور پرېښوي خپل وطن پرېښوي در په دره تباه او برباد چې د ماښام ګوله نه پیدا کېږي نو دا به ته چی شته افغانستان خدمت کوې په غاړو نه خلاصېږي چې تا د قندهار غاړه جوړه کړې ده هلته ګرځې چې زه خپل کلچر نه پرېږدم خپل کلتور نه پرېږدم دا په دې نه خلاصېږي تا وطن چا ته پرېښوي تا د وطن تباهي و چاته په لاس ورکړه چې ته دلې وایي چې دا یو ووټونه وسي صحیح خلک منتخب کړي لږ خبره ده په دې خو سړی نه خلاصېږي ځکه د زړګي اطمینان مې ولاړی نور نو ګرځئ اوبه به دې صفایي بستره به دې صفایي کمره به دې صفایي موټر به دې صفایي کپړې وچوټې وکیسې به دې صفایي لیکن زړه به دې سره کمې په زړه به دې تور داغونه پراته وي ګرز و غبار پروت زموږ زړونه صفا دي ستې بدنونه صفا دي زموږ کې دغه فرق دی منم اوس په 5 کسان جلا علما ستا هلته حافظان ستا قاریان ستا ښه خلک ستا منم 2 کسان به جلوه باسو خو لیکن عامه سلسله دا ده زه دې ته وایم زه هم د خپل وطن ډېر خیال وساتئ که در څه واخیستی
بیا درک درته معلومیږي کې درڅه واخیستی نو بل چاته دې په لاس ورکړی خامخا بیا هغه پر بله لار بیایي ته چې ستا ګاډۍ و بل چاته په لاس ورکړې خامخا بیا پر بله لاره بیایي او که ته ورسره ناست بیا پر بله لار بیایي نه صحیح سلو نو زه ورته وایم زه خپل وطن لره زکاتونه راستوه صدقې راستوه خیراتونه راستوه د چا واده باندې په واده کې شرکت خو نو نشي کولی په واده کې حصه ورسره اخله د چا کور نړېدلی دی په کور جوړېدو کې حصه ورسره واخله څوک یتیمان دي څوک کونډان دي دا کوه دا بس نو نور شی خو دې نه پرېښوئ ټیک سلو او زموږ په افغانستان خوا بدېږي زه الحمدلله زه فکر د پاکستانیت نه لرم چې زه پاکستانی یم زه د پښتونوالي ډېر زه د باچا خان د فلسفې ډېر قایله یم ملایان خوا به دی نه به دی هر شی چې هر چا خپل کار دی زه قایله یم د پښتونوالي قایله یم دا زموږ ملګري په دفترانو کې زوم خدمت کوه خدمت بلوچ لره ورسه دفتر لره بلوچي ورسره شروع که په خدای قسم د دې بلوچي هم ستا څه خدمت دی کوي وایي تا خالي زما ژبه زده کړې ده زموږ هغې خو چې ورسې دی چیش کوي په اردو خبرې شو بې غیرت دا پښتو دې پر تا ودرېږي ته څنګه زما سره اردو وایه ولې په پښتو خبرې نه کوې دی که زه پښتو وایم دی بیا پېژنې دی زما څه کار غواړي 3 ورځې 4 ورځې 4 نیمې ورځې په دفتر کې یې بیا د 4 نیمې ورځو بعد بیا 6 نیمې ورځ پر دا روډو ګرځې ریټایر به سې کم خلک چې په دفترو کې کارونه کړي دي هر څوک السلام علیکم حاجي صاحب جوړ یې زما لایق څه خدمت یې غږ وکړه او چې نه کړي دی بیا پر روډ ولاړ نه هر سړی وایي دی د فلاني زوی خو دغه دی د چیش زوی هغه تیور واچوي خو دغه دی زه ملګرو ته خدمت کوه کله کله بیا د ایمانداره پېښ شي یاره مولوي صاحب ولا دا جایزه ده همدا ته چې دلته نوکري کول دا جایزه ده خبرې مه سره جوړوه دا جایزه ده ته د دې پوسټ لایق کوې چې ته رانې پر پوی دې نه واخلې دا پوسټ چم به نه کوې دا هر چا ته هر ځای چې پښتون دی هغه ته دا خبره کوو خدمت وکړه خاص کر د خپلې ژبې غه وکړه د خپل مادري زبان چې کوم دی د هغه د وکړه که نه موږ بیا دونه خوار نه وای موږ به دونه ذلیله نه وای چې زما په وطن کې زما د معاشرې سړی په دفتر کې زما پاسپورټ 3 میاشتې راځنډوي زما یو شناختي کارت هغه پولیس لره اصلي په پولیسو ما ذلیله کوي ما خوارهي ما تباه کوي د چا خور د چا لور هغه م واسطي نو پولیس والا ستا د خور خیال ساتي که ستا د لور خیال ساتي نو دا تا زور واستولم خو تا ور واستولم د زما خور د زما لور د زما مور دا تاسو ذلیله کړلم نو چې دا رقم څوک پښتونوالي ذلیله کوي الله دې بیا دې ذلیله کوي ټیک سره خدمت په ټوله کوو په هر حال کې به کوو خامخا به کوو ها انسانیت مسلمانۍ ډېره غټه خبره ده منم خو چې نه پښتونوالي باید چار وکړي خیر الله رب العزت می ویل اوریدل قبول منظور وکړي الله دې خپل احکامات محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک طریقې را نصیب کړي د خپل وطنو خدمتونه دې الله را نصیب کړي د خپل قومو خدمتونه دې الله په حق کې را نصیب کړي په حرامو کې نه چې زما قریب قتل کړی دی نو زه پر ولاړ یم چې یاد نه دی کړی یا کړی دی یا د غسې خدمتونه به موږ ورته کوو سیده الله دې ویل اورېدل قبول منظور وګرځوي الله دې د مرګ پر حال دا تور را نصیب کړي چې موږ دا ووایو لا اله الا الله محمد